امام شافعی رحمه الله د یو مذهب امام دی. یو سړی ورته راغی وی حضرت یو دوه تپوسه کوم. وی وکړه. وی یو سړی دی مالدار دی وفات کیږي او هغه وصیت کوي چې زه مړ شم نو زما دا مال متوکلینو لورکي. نو دا متوکلین څوک دي چې مونږ دا مال هغه لورکو که دا سړی وفات شي؟ نو امام شافعی رحمه الله ورته فرمایي دا د مال زمیدار ولورکي. دا زمیدار چې دي نو دا متوکلین. علماء لیکلي دي دا څنګه متوکلین، یعنی دا غوی د الله په ذات باور د توکل دی پکې. وای زمیدار د غنم دانا تخم راواخلی او پټی کې ورواچ او بس بیا وتکین. په دې انتظار ناشتي چې دا به الله را زرغونای او دا به بیا دانی کوي او میوه به کوي او بیا به زخرم. نو د دوی د الله په ذات باندې باور ډیر ده، توکل ډیر دی. نو اصل متوکلین چې دي نو هغه د زمیدار دي. او قران مجید کې الله فرمای انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دا زمیدار تاسو چې دانه او کرے نو دا زر زرغونوم کدا تاسو را زرغونه دا الله را زرغونه. نو داسې دی پټی کې دا دانی نولا او صرف نور اس باور نشتا، بس صرف د الله ذات دی. که الله راوخی جوړ خدا او که الله راو نخی جوړ نو بس اس پم. نو وې د دې سړی مال چې دی نو هغه زمیدار ولورکی. دا متوکلین. دا الله په ذات باندې باور ساتل دا مونږ ته یو تعلیم دی پدې کې چې یاره تاسو د دنیا نور اسباب باندې ډېر توکل مکوئ. اسباب چې څومره دی بس اقمره استعمال کی، خو باروسه هغه به د الله په ذات باندې کوي. اوس رازق چې دی نو هغه الله دی. که یو سړي سره ډېر دولت دی او ډېرې پیسې دي، خو دغه دولت او دغه پیسې دا سړی مړولی نشي. که په خېټه یې موړ کی سترګې ولا نه مړی. الله داسې ذات دی چې الله انسان له سترګې مړی. دا وګورئ دا دولتمن خلک ډېر دولت دی وسره په خېټه باندې ښه ماړه وي خو سترګې مړې نه دي. غرض یې دا دی چې یاره دا 1 کروڑ را سره دي چې 2 کروڑ شي. یو فکټري مې جوړه کړې دی چې 2 فکټري شي. دغسې دا حرص دا شورو دی. شیخ سعدي رحمه الله ته یو مېلمه راغی، شپې وسره د شپې وسره ناستو، قصه ورته کوي. بس دا مال دی او دا زما ایران ته وړم او بیا داسې شام ته ځم او بیا عراق ته ځم، بس دا مې اخیری چکر دی چې بس دا مال تجارت وکم، بس بیا په قلار ناست یم او بس خورم دی. د شپې خلک ګپ لګی ناوخته پورې دا قصه وکړه. شیخ سعدی رحمت الله علیه و آخره کې وای گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ته خو لګی چې دا مال به د دې ځای نه یوسم دلته او دلته بس قصه به ختمه شي، خو چې تر کومې پورې ستا سترګې پټې شوي نه وي او دې خاورو له نه ورغلي
دا خورې به ستا ده سترګې مړی کی نور چې دی نو دا سترګې نه مړیږي نو مړېدل نشته هر سړی وایي چې ما زیاته کړې خو د الله په ذات باندې باور پکار ده مالداری راولي اومې الله راولي او که غریبي راولي اومې الله راولي رازق الله دی مونږ له الله رزق راکوي علماء لیکلي دي دا حدیثونه دا خبره بیان کړې ده وی لکه څنګه چې انسان اجل ورپسې دی او اجل دی رانیسي دقسې ورپسې رزق هم لګېدلی دی دا رزق په همده پسې وي دا به ګرځي ورپسې دی چې کم خوازي دا رزق په ده پسې ځي علامه دمیری لیکلی دي وی دا قارغه دی که نه وی دی چې کله بچی راوړي نو هغه بچو باندې باڼه نه وي نو هغه داسې سره تیکه وي سره ټوټه وي نو وی دی ته ویریږي چې جوړېدا خو زما بچي نه دي نو وی دی ته لاړ شي اوس دقه ورځې خو د ده د هغه دي د خوراک ورکولو دي او قارغه ته لاړ شي مور پلار ته لاړ شي چې دا زمونږ بچي نه دي دا خو تور نه دي دا خو تک سره دي دا مور او پلار ته لاړ شي الله د دې د رزق بندوبست کړي دا د لومبي چې دا مارغان پیدا شي نو دا وختي سره وي دا زیړ شانتي راځي نو هغې له ماشي راځي میږي راځي دا حشرات الارض دی وښکو باندې هغه زیړوالی وي نو هغوی وایي جوړېدا څه خوراک دی نو هغه حشرات الارض ورپسې راځي نو چې کله راشي د خولې له نو به دې تیری الله د حشرات الارض راولي د خولې له دا څو ورځې تر کومې پورې چې په ده باندې باڼه نی راغلي نو الله دله دقه بندوبست د رزق کړی دی مور پلار ته تلي نو چې کله پې باڼه راشي نو بیا ورته هغه مور پلار رانږدې شي چې وایي دا خو زمونږ بچي دي نو رازق د الله ذات وایي په دې مارانو کې یو مار دی هغه چې کله اوږي شي نو وایي هغه راشي او داسې نیغ ودرېږي او دا خوله داسې وازه کړي نیغ ولاړي لکه د لرګي په شان نو دا مارغان راځي د هغوی دا خیالي جوړې داسې لرګي دی نو هغوی پې د پاسه کینی نو چې کله هغه مارغه راشي او کینی نو دی دا خوله پې رابنده کړي او ویې خوري نو چې کله موړ شي نو بس بیا ځي بیا راغون شي او لاړ شي د خپلې سوړې ته دننه شي الله دی رازق دی چاله په یوه طریقه ورکوي او چاله په بله طریقه ورکوي خو رازق د الله ذات دی د الله په ذات باندې باور پکار دا توکل پکار دی نه دکان چاله رزق ورکوي نه نوکری چاله رزق ورکوي نه چې دینو دا تجارتونه او کاروبارونه دا چاله رزق ورکوي دا رزق ذمہواری الله غشت دی وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها الله رازق ذات دی الله بهر چاته رزق رسوي باور د الله په ذات باندې پکار نو د امام شافعی رحمه الله نه سړی تپوس کوي چې یو سړی وصیت وکړي چې زما مال متوکلینو ته ورکړي نو وی چاله ورکړي نو امام شافعی رحمت الله علیه وتو فرمایل وی زمیدار ولدی ورکړي زمیدار دا متوکلین دي دانه وګرځي او بیا وتناستی دا الله په باور باندې چې دا به الله را زرغونی او مال به الله غلو میوه هغه سړی ورته وایي حضرت دویم سوال مې دا دی چې یو سړی وصیت وکړي چې زما مال عقلمندو ته ورکړي هوښیارو له ورکړي نو هوښیار څوک دي دا مال د ده چاله ورکړي نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی د ده مال زاهدینو له ورکړي زاهدین څوک دي زاهدین هغه خلک دي چې د دنیا نه کناره کش شوي دنیا نه خوښوي د دنیا نه یو طرف ته شوي او د الله عبادت کوي
علماء دام لیکلي دي وای زاهد دې ته نه وای چې څه ورسره ني، زاهد دا نه دی چې دولت ورسره نشته. لکه زه غریب یم او زه وایم چې زه خو زاهد یم ځکه څه مې شته نه او د عبادت کوم او جومات کې ناست یم، د جومات ګوټ مې راټینګ کړی، نو دا زاهد نه دی. چې غریب دی او دی د جومات په ګوټ کې ناست دی نو دا زاهد نه دی. زاهد هغه دی چې د سره دولت وی، هر څه شته، هغه ټول شاته کې هغې له لته ورکي او راشي الله طرف ته او د الله په دروازه کې کیني. دا زاهد. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله د بلخ بادشاه و، بادشاهي یې پرېښوده او راغی ملنګ شو، درویش شو، علم یې شروع کړ او لا د یو لویې مرتبې خاوند شو. دې ته زهد وایي چې ته بادشاهي پرېږدې، ته هر څه پرېږدې او راشې د الله په در کې کښېنې، نو دې ته زاهد وایي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله امیر المؤمنین، د ده نه مخکې چې کوم بادشاهان تیر شوي هغوی غټ غټ جایدادونه جوړ کړي، لوی لوی سرمایې جوړې کړې وي او ده بچو ورته وی موږ له د اختر کپړې، وی بچی ما سره دومره څه نشته چې زه تاسو له د اختر کپړې جوړې کړم. هم په دې زړو کې اختر تیر کې دقه ډېرې دي. بچو یې په زړو کپړو کې اختر تیر کړ خو بچو له نوې کپړې وانه غوښتې او خپل یې یوه جوړه جامې وي په هغې کې ټوله زندګي تیرول. نو چې دغسې بادشاهي وي او ته د هغې نه کناره کش شي او یو طرف ته شي او الله طرف ته متوجه شي، دې ته زاهد وایي. نو امام شافعي رحمت الله علیه نه تپوس کوي چې یو سړي وصیت وکړ چې زما مال زاهدینو له ورکې، نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی زاهد دقه دی چې دې د دنیا نه کناره کش. او بل یې ورته وفرمایل وی زاهد هغه سړی دی. د پیغمبر علیه السلام یو حدیث یې ورته ووی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی، عقلمند سړی هغه دی چې هغه د ما بعد الموت دپاره تیاری وکړي چې ما باندې وروسته یو لویه زندګي را روانه ده، دې دنیا کې هغې دپاره تیاری کول پکار دي. دا چې دی نو عقلمند او هوښیار سړی دی چې په دنیا کې وي او په آخرت تیاری پکې کوي، د دنیا تیاری نه کوي. هغه یو شاعر وایي که نه، وایي دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. چې د دنیا کې ته اوسېږي او د دنیا طلب نه کې، نو دا عقلمند او هوښیار سړی دی. نو وایي دغه مال دا د عقلمند هغه سړی دی چې هغه دنیا نه کناره کش شي او د الله طرف ته متوجه شي او په دنیا کې د آخرت تیاری وکړي. دا عقلمند او هوښیار سړی دی. عزتمندو دا دوه صفتونه ما نن بیان کړل، دا بهترین اوصاف دي چې دا مونږ ځان کې راولو. یو چې په خپل دولت باندې په خپل طاقت او قوت باندې باور ونه کړو، هر څه د الله نه غواړو، د الله په ذات باندې باور وکړو چې مال څه راکوي هغه الله راکوي، مال بل څوک څه نشي راکولی. او یو هوښیار ځان هوښیار کو، هوښیار دقه دی چې دی د آخرت طرف ته توجه کړي، د دې دنیا نه مخ واړوي، د دنیا د مینه محبت پرېږدو او آخرت طرف ته توجه کو، آخرت ته تیاری وکړو. الله دې دغه دواړه صفتونه مونږ ټولو کې راوړي.